د غسل جنابت طریقه چې په څه طریقې سره به غسل د جنابت دا کې، او دا خبره ما تیر شوي درس کې بیان کړې وه چې د جنابت د غسل دا مسله د هر بالغ مسلمان ته راپېښېږي، هر بالغ مسلمان ته، که هغه هلک دی که جنۍ ده که نارینه دی او که زنانه ده، او که هغه عالم دی او که هغه جاهل دی. یعنې دې څوک نشتی چې دا وایي چې ما ته دا مسله نشي راتلی. نو دا عبادت دی او د عبادت ته مسایل دا په اهتمام سره اورېده پکار دي. ډېر خلک داسې چې هغه د جنابت په حالات کې نه او په ځان دا ګمان کوي زه د جنابت په حالات کې، او ډېر خلک داسې دي چې هغه د جنابت په حالات کې یي او هغه دا ګمان چې زه نه یم، او یا غسل کوي د غسل طریقه له نه ورځي. نور د جنابت ډېر احکام دي چې بعض د هغې نه په تېر شوي درس کې بیان شوي چې لکه بهر ته وته د خلکو سره خبرې اترې کول د جنابت په حالات کې جایز دي او که نه. نو دا اهمې مسلې دي او د دې زده کول او یادول پکار دي. او که دا تاسو یادې کوئ نو دا نه تاسو دا یادې کوئ ما ته فایده میلاویږي، ما ته فایده هغه دا میلاویږي انشاءالله که الله قبولیت د جامه ورواچوي دې کار ته، نو د الله رضا هغه مقصد دی، د الله رضا او الله اجر راکړي د بیان. اوس که یو سړی زده کوي که نه زده کوي دې کې نه ماته فایده شته او نه ماته نقصان شته. ما راته بیان کړه که دې زده کړه یو خپله فایده دي ده، او که دې زده نه کړه یو خپل نقصان دي دی. نو دا څوک د احسان په تور هم دا سوچ مه کوو چې زه بیان اورم یا زه درس ګورم. یعنې بعض خلک په موږ یو قسم احسان راړي یا په عالم باندې یا په استاذ باندې. موږ ځو راځو او موږ کینو، مرازه مه کښېنه د سره چې کښېننې، او که راځې نو دروازې راته زموږ د سینې هغه کولاو دي، د زړه کولاو دي، او چې نه راځې مه راځه. لکه د دې بعضو به دا مطلب وي چې یاره که موږ درس کې کښېنو نو کېدای شي د استاذ یا د عالم ته دې فایده یا د ته پیسې میلاویږي د یو کس په سر باندې، چې کس پکې زیات شي دومره پیسې زیاتېږي. خپله فایده ده خپل نقصان دی. نه ستاسو لکه یو سړی دا سوچ کوي چې یاره که ما یاده نه کړه کېدای شي دنه مسله هېره شي. ستاسو نه یادولو سره زما نه ګوره مسله نه هېرېږي الحمدلله. که ما نه هېرېږي هغه به زما خپله مسله وي، او نه ستاسو په یادولو سره زما هغه زیاتېږي. نو ښه په توجه سره ښه په اهتمام سره دا مسائل اورئ او دا یادوئ، او په شوق او ذوق سره. په دې طریقې سره د کومه طریقه چې زمونږ یې په دې درسونو کې، په دې طریقې سره به ډېر لږ ځایونو کې تا ته میلاو شي داسې وضاحت، او بیا هغه وضاحت چې د هغې سره دلیل د قرآن او د حدیث دا په ډېر لږو ځایونو کې میلاویږي. کېدای شي تا ته څوک دا مسلې بیان کړي، خو داسې بیان کړي چې جي مشرانو به وي، بزرګانو به وي، بس پکې وي زمونږ ابوی به وي الله دې وبخي. نو دا قسمه مسلې به ورته بیان شي، خو چې داسې تا ته بیان شي چې الله دا وي، د الله پیغمبر دا وي، صحابه کرامو به دا وي، دین مشرانو دا ویلي، دا ډېر لږ به تا ته میلاویږي. نو ځکه عضو علیها بالنواجذ، په دې باندې د جامې د غاښونه را بند کړئ، مضبوط یې ونیسئ او یاد یې کړئ، ویلې کړئ. دا د عبادت مسله ده، داسې وړه خبره نه ده چې بیان شو ولاړ، دا عبادت دی. نو دا خبرې به ډېر په توجه سره اورئ او د دې به ډېر قدر کوئ، ځکه چې موږ هم الحمدلله دا دین هغه چاته نه بیانوو چې څوک یې بې قدري کوي. او زما خو خپل ځاني داسې ذهن دی بتوفیق الله چې بلکل قطعا چې یو سړي کې وینم چې دا دین بې قدري کوي که نه، نو زه هم د دین دومره بې قدري نه کوم چې داسې کس ته وضاحت کوم. او ځکه یو روایت کې داسې راځي چې واضع العلم عند غیر اهله، یو سړی چې علم ښیي هغه چا ته چې هغه د هغې لایق نه وي. لایق نه وي معنی دا نه چې جاهلي، دا علم خو کېږي جاهل ته. لایق نه وي مطلب یعنې بې قدري کوي، د دې علم قدر ورسره، د علم سپکاوی کوي، د دې استاد سپکاوی کوي.
او دا خبرې ورته معمولي ښکاري نو وایي د دې سړي مثال داسې دی لکه خنزیر ته چې د ملغلرو امیل په غاړه کې اچوي. نو اوس خنزیر ته که ته د ملغلرو امیل په غاړه کې ور واچوې څه فایده ورکوي؟ خنزیر به ښایسته شي؟ نه، بلکې نقصان دې څه وکړو؟ امیل دې بې او دومره قیمتي امیل دې راواغستو هغه د ایله بیله یعنې داسې ځناور ته ور واچوي چې هغه که ته هر څه وکړي هغه ښایسته کېږي. نو د دې مسایلو قدر کوئ او قدر یې دا دی چې دا په توجه سره واورئ او یاد یې کوئ او عملي کوئ او نورو ته یې بیان کوئ. اوس دا حدیث چې کوم دی دا موږ سره دا او د دې نه بعد په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غسل جنابت طریقه بیان شوې ده او زموږ دپاره دلیل هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، نمونه زموږ دپاره همدغه پیغمبر دی. دلته تاسو ته هغه مسلې بیانېږي چې هغه محمدي مسایل محمدي یعنې د محمد صلی الله علیه وسلم نه رانقل شوي. دې کې دا نشته چې یاره دا یو پلاني ویلي او پلاني ویلي او دا پاکستان کې بیانې او دا په افغانستان کې او د انډیا کې د سعودي عرب کې دلته دا قصې نشته. ټول مؤمنان چې کوم پیغمبر مني د دغه پیغمبر طریقه بیانېږي. نو اولنی روایت دی چې په هغې کې د غسل جنابت طریقه بیان شوې ده هغه د عایشه رضی الله عنها دی او دویم د میمونه رضی الله عنها او د دواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي. او دا مسله هغه څوک بیانولی شي چې هغه د پیغمبر سره کور کې دننه پاتې شوی که چې د غسل مسایل د جنابت مسایل دا داسې مسایل دي چې دا کور کې دننه واقع کېږي. نو د هغو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو بیا دا خبرې موږ ته نقل کړي او دا دلیل دی په دې باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې بیا خصوصا عایشه رضی الله عنها د دوی په دې امت باندې لوی احسان دی، لوی احسان دی چې د هغې موږ بدله بلکل نشو ورکولی چې موږ ته دا علم را نقل کړی دی. او چې ښځه کله د پیغمبر بیبي به لازم هغه اوچته زنانې ځکه چې الله وله غوره کړي دي ده، خو عام مؤمن چې کله ښځه دیندارئ او د الله نه یریږي نو دا په کور کې یو لوی برکت دی او نعمت دی چې الله یې چاته نصیب کړي. نعمت یوازې دا صحیح ده سر د څه حده پورې دا نعمت دی چې ښځه ښایسته او قوم او نسب یې زوروري او اوچتي، دا یعنی څه نه څه حده پورې نعمت دی خو مکمل نعمت نه دی. دې نه غټ نعمت دا دی چې دا ښځه دیندارئ، په دې کې سړیتوب وي، په دې کې حیا وي، په دې کې ادب وي، ادب د الله سره، ادب د خاوند سره، ادب د نورو خلکو سره. عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د جنابت نه غسل کو دینه دا مسله واضح شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم جنابت راتو، یعنی کله بیبي سره به کورواله وکړو بیا به د جنابت په حالات کې او دا دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر بشرو نور نه و. لکه زموږ په دې ملک کې دا ګټه جاخه د بریلیانو جوړه کړې ده او بعض د قبر پرستو صوفیانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور و، بشر نه و، انسان نه و. دا چا ویلي چې هغه انسان نه و؟ خو الله قرآن کې وایي هغه انسان او پیغمبر په خپله وایي زه بشر یم. او ولې دا جنابت دا په نور باندې راځي او چې پیغمبر نور و نو بیا به واده کو، بیا به بچي کېدو، بیا به وږی کېدو، بیا به تږی کېدو، بیا به ستړی کېدو، بیا به وده کېدو. نه، دا حالات خو ټول په هغه چا باندې راځي چې هغه انسان وي، بشري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات په اعتبار سره انسان دی، بشر دی، اصل یې دغه دی. که داسې وایي چې د پیغمبر صفت دا ده چې هغه نور دی، رڼا ده، الله وله رڼا ورکړې ده د وحي، دا خبره بیا صحیح ده. یعنې صفت یې دا دی چې نور دی، خو ذات د هغه څه دی؟ بشر دی، انسان دی. او دا بدلیل دی که نه چې جنابت د حالات به پرې راتلو، جنابت حالت د په انسان باندې راځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د جنابت په حالات کې دې نه بله مسله راووته ګوره، او موږ به ته انشاءالله ځکه زه تاسو ته یم چې دا مسلې ډېرې قدرمند دي، دې قدر کوئ. دې نه بله مسله دا راووته لکه د بعضو خلکو دا ذهن جوړ شوی دی خصوصا د دې صوفیه او حضراتو چې د دې ښځې نه لرې اوسېده دا دینداري ده.
او د حلال چې کومه طریقه د شهوت ته پوره کولو د دین لري اوسېده دا هم دینداري ده دا غلطه خبره ده زموږ په دین کې دا رهبانیت نشته څنګه چې د نصاراو په دین کې دی عیسایانو په مذهب کې چې ګوټونو کې کښېنه او صرف الله الله کوه او خبره ختمه شوه نه زموږ په شریعت کې الحمدلله واده کول الله په اجر ورکوي چې سړی په دې نیت واده وکړي چې زه ځان د ګناه نه ساتم په دې واده سره الله په اجر ورکوي دا هم عبادت دی او ځکه شریعت د څلورو بیبیانو اجازت ورکړی د څلورو بیبیانو که چېرته دینداري دا وی چې ښځو ته مه نږدې کېږه نو بیا خو به زه د یوې به پکې اجازت وی او داسې به شریعت واضح کړی مو چې د یوې نه هم ځان ساتل ښه دي داسې به شریعت ویلی خو داسې ونه وي بلکې څلورو اجازت یې ورکړو نو دا غلط سوچ ده او غلطه مسله ده چې څومره سړی د ودونو نه وی لري نو دا تقوا ده او دا دینداري ده نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان تقوادار انسان نه راغلی ده او نه به راشي او هغه به ودونه هم کول هغه به د بیبیانو سره کوروالی هم کو او د دې د لاسه د هغه په تقوا کې څه کمی خو نه دی راغلی نو د دې او بیا د عوامو دا ذهن جوړ شوی د عوامو لکه دغه خو د دیني طبقې مسله ما چې ته بیان کړه د عوامو دا ذهن جوړ شوی دی چې هغه مولا ډېر دیندار دی چې دی بس د ښځې نه لري او دی ودونه نه کوي دوی ذهن کې هم دا مسله پرته ده یعنی چې الله والی بس وروسته څه مطلب دی چې انسان دینداره شي دې څه د ملایکو مرتبې ته رسي شهوت خو په ملایکو کې نشتی که عالم دی که طالب علم دی که مفتی دی که مولا دی که شیخ دی دکې الله شهوت دننه اچولی دی او ځکه الله د شهوت د پوره کولو دپاره حلال ځای خولی نو دا یوازې ستا دپاره خولی چې ته شهوت پوره کوه هر چې هغه بل دی نو هغه عالم دی عالم معنا هغه لوی نه ده مناسب هغه هم شهوت دی نو دا د عوامو ذهن کې دا مسله پرته وي کله ورته ته وایي چې یاره هغه فلاني عالم دویم واده وکړو یا دریم یا څلور یا واده وکړو یاره څنګه او ولې نو دا د دې صوفیانو ورته هم په زړه کې دا وراچولې ده چې دینداري دا ده چې سړی د زنانه نه څه لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د جنابت غسل کوو غسل یدیه اولنی کار به دا کو چې لاسونه به انزل د اعلی لازمي لاسونه انزل مخکې چې کله ته د یو لوښي نه غسل کوې لکه اوبه ترې رالي نو بیا لاسونه انزل پکار دي ځکه څه پته لګي لاسونه ګندئ ثم توضأ وضوءه للصلاة بیا یې داسې اودس وکړو لکه څنګه چې به مانځله کوو را روان حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خپل عورت وینځو دغه طریقه ده ګوره یعنی یو حدیث کې ټولې مسلې نه وي کله داسې یو مسله په یو ځای کې ذکر شي بل ځای کې نه وي هغه روایت چې څوک را نقل کوي هغه خبره پکې را نقل کړي یې نه یې مختصر کړي خبره نو دا ټول خلک راجمع کړي دې نه بیا مسله راوباسي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بیا اودس وکړو چاردام داسې اودس به وکړو لکه څنګه چې به مانځله کوو مکمل دا طریقه د غسل جنابت لاسونه یې وینځل عورت به وینځو او بیا به یې لاسونه صفا کړو روایت کې اوس حدیث راځي نو بیا به یې چاردام وکړو داسې اودس به وکړو لکه څنګه چې مانځله کوي بلکل هغه شان اودس ثم اغتسل بیا به یې غسل کوو ثم يخلل بيديه شعره بیا به دا ګوتې په دې ویښتو کې دننه کړي او دا ویښته به پرې ومږل حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقین وشو چې یعنی سرمنه پورې اوبه ورسېدې افاض عليه الماء 3 مرات بیا به په 3 پیرې اوبه ور واړولې نو په سر باندې اوبه اړول څو پیرې 3 پیرې ځکه چې ویښته دي او دننه اوبه رسول غواړي او دا خبره یاده کوي چې د جنابت په غسل کې د بدن هر ځي ته اوبه رسول غواړي یو روایت کې داسې راځي چې د هر ویښته لاندې جنابت دی
معنی چې هر ویښته لاندې اوبه رسول پکار دي. بعض کسان دا نن سبا خو دا فوارې غونته کي او دې ته ودرېږي او بس داسې تاو راتاو شي او په ځان به لاسونه راکاږي بیا راوځي. نه، چې ستا یقین وشي چې او زما د بدن هر ځي ته اوبه رسېدلي، که هغه ترخونه دي، که هغه ویښته دي، که هغه نوم دی، چې د هر ځي ته اوبه ورسي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر باندې 3 پیرې اوبه اړولې، ثم غسل سائر جسده، بیا به په ټول بدن اوبه واړولې. نو په ټول بدن کې دا ونه وي چې 3 پیرې، او هغه انسان ته بیا پته لګي چې څومره ضرورت دی. که په یو پیر باندې کېږي یو پیر هم صحیح دی، که 2 کې که 3 کې، خو سر کې 3 پیرې ووي. د بل حدیث کې به دې نه زیات لږ وضاحت دی او انشاءالله هلته په خپل ځای کې هغه مسله ذکر کړو. وکانت تقول، هغې به دا وي، عائشة رضی الله عنها به دا وي، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. زه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ به د یو لوښي نه غسل کوو. یو لوښي نه یعنې اوبه به پکې پرتې وي او موږ به په یو ځای غسل کوو. نغترف منه جمیعا، موږ به په یو ځای د هغې نه اوبه رااخستې. بل یو روایت کې داسې راځي چې یعنې خوشمزاجي به هم د یو بل سره کوله، یو بل ته به یې ما ته پرېږده، بل به ما ته پرېږده. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. د هر اعتراض نه مخکې په خبره باندې سوچ کوو، بیا به د هغې نه بعد که څه بلاک یا ناپټي سره راولي نو بیا یې راوله. خو اول به خبرې ته څه کې سوچ به کې. دا ته ګوره ما د پیغمبر حدیث بیان، دا د هغه د بیبي خبره، دا د وابیانو مسله ده. پرېږده مړه وابیان او احناف او دیوبندیان او بریلیان او قیامت پورې موږ دغه ټکي ګردانو. دا بس دا د وابیانو او دا د احناف او دا د حنبلیانو او دا د سعودي والا او دا د پاکستان او دا د انډیا والا چا دا مذهب تقسیم کړی؟ چې د پیغمبر خبره راشي دا د ټولو پیغمبر دی، ولې ته یې نه مني؟ خو په خوله دا دی چې د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب صحیح بخاري صحیح مسلم دی. ښه نو دا حدیث هم په هغې کې دی، هغې کې دی خو څه مطلب دی؟ هغې کې دی خو دا خو مو چې شروع کړي نو پوه شئ چې د زړه کې بیماري شتي او بیماري هغه د پیغمبر تابعداري نه کول. ما یو پیر دا مسله بیان کړې وه، د واده د شپې آداب ما بیانول، ډېر پخوانی بیان و، ډېر پخوانی. نو هلته ما بیا دا خبره ذکر کړې وه چې که چېرته د ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي نو دا هم ثابت دي چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي. عوام پرېږده، بعض مولیانو او زما خبره نه مخکې نه شاته دی نه دی رااخیستی، منځ کې داسې یو منټ خبره هم نه وه، هغې ته داسې کټ کړه او هغې ورکړو، زما تصویر ورسره لګولی وي د وهابیانو مذهب. عوام اوس د دې مولیانو چې کوم عوام دي د هغو باره کې څه خیال هغه به دوی نه زیات دي، ځکه چې هغه له عوام دي نو هغو به لاندې استغفر الله استغفر الله لیکل. دا پکې بله راووته. ډیش ګوره هېڅ خبره نه ده، فلم ګوره څه خبره نه ده، ټیک ټاک ګوره څه خبره نه ده، پردو ښځو سره ګپ لګوه څه خبره نه ده، پردو زنانو لغړ تصویران ګوره څه خبره نه ده، په لارو کوڅو کې جنکو ته ګوره څه خبره نه ده، هلکانو ته ګوره چې ګیره او برېتې نه راختلي څه خبره نه ده، چرس که څه خبره نه ده، بنګ څکه څه خبره نه ده، سود خوره څه خبره نه ده، شراب څکه څه خبره نه ده، خو خپلې ښځې سره لامبل، الله یا الله توبه استغفرالله، خپلې ښځې سره لامبل، دې کې څه دي ښځې سره لامبل؟ گنجائش شریعت ورکړی دی، ته څوک چې به دې اعتراض کوې؟ او صرف گنجائش نه دی چې شریعت مسله بیان کړې چې او کېدی شي، بلکې پیغمبر تطبیق کړې ده، پخپله کړې ده. ته د هغه نه زیات تقواداري، ته د هغه نه زیات حیا نه کړي. او ښځه او خاوند هغه رشته ده، هغه رشته ده چې الله وایي دا د یو بل جامه د قرآن کې وایي، هن لباس لکم وانتم لباس لهم. جامه ورته ولې ویلې ده؟ یو تفسیر یې دا دی چې په دې بدن ته نږدې شی چې دغه جامه ده، نو دوی د یو بل دپاره دغه حیثیت لري. یعنی دا ښځه خاوند چې د یو بل سره میلاو شي او کپړی نه وي په بدن باندې، نو د یو بل دپاره جامه شي.
نو چې اوس یو ښځه د خپل خاوند بدن لیدی شي او خاوند د خپلې ښځې بدن ټول لیدی شي، نو بیا دلته ولې مسله داسې ګډه وډه شو چې یاره لامبي به څنګه یو ځای؟ ګنجایش شریعت ورکړی، ما او تا خو نه دی ورکړی. او ښځه خاوند دي چې د یو بل سره کوروالی کوي، اخوا څه پاتې شو؟ د یو ځای لامبل غټه خبره که د کوروالی کول غټه خبره؟ کوروالی کول غټه خبره. نو دا کومه خبره شو چې یاره یو ځای لامبل جدا، بل دې سره مینه محبت ډېرېږي د ښځې او خاوند په منځ کې. الحمدلله زمونږ اسلام چې موږ ته کومه طریقه د ژوند د تېرولو ښولې ده چې د هغې نه ډېر غافله دي، که دا طریقه دې خپله کړه په ژوند کې به دې سکون او مینه محبت آرام خوشحالي هر څه به پکې راشي. او کله چې دا د طریقه معلومه شو، دا د ډمانو د عشق مشق دا قیسې نه دي، دا ټولې جعلي مالي دي او دا په دې ټپو او غزلو کې کېږي. ته راشه اسلام ولوله چې څومره د مینې محبت طریقې موږ ته ښوولي دي چې ژوند کې زموږ مینه محبت راشي. ښځې خاوند له هر هغه لار کولو کړې ده چې د هغې سره مینه محبت ډېري، یعنې تر دې ته وګوره، دې ته سوچ وکړه، دروغ ویل حرام دي، خو که ښځه خاوند یو بل ته داسې خبره کوي چې مینه محبت پرې ډېر شي، په دې کې دروغ ویل هم جایز دي. یعنې دومره ګنجایش یې تاله درکړی، څه ضرورت دی موږ ته چې موږ د هندوانو نه او د انګریزانو نه او د فحاشو خلکو نه د مینې محبت طریقې زده کوو. او هغه مینه محبت نه دی، هغه فسق او فجور دی. موږ سره مینه محبت لارې شته، خو که چېرته یو څوک راولګي او دغه لار بیانوي، نو بس دا بعض به پکې غوږونو له لاسونه وړي وي، توبه یا الله توبه. ته توبه د ټیک ټاک نه ولې نه وباسي چې توبه دلته وباسي، او توبه د فیسبوک د جاخو نه ولې نه وباسي چې دلته یې وباسي. ته به چې موږ بلکل خبر نه یو او نه د معاشرې د حالاتو نه. الحمدلله زه ګوره په هغه علماو کې او دعاتو کې نه یم چې زه د معاشرې د حالاتو نه ځان نه خبرو. الحمدلله ډېر حده پورې زه خبر یم د ځوانانو حالات، زمونږ د معاشرې مشران کشران راته پته ده. دا چې زمونږ په مخ کې ځان داسې دینداره کي که نه، نو راته پته وي چې د دینداري په څومره اوبو کې ده. اوس عایشه رضی الله عنها وایي ما و پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د یو لوښي نه لامبل. ته په اعتراضات کې دا خو اعتراض ته په ما نه کې، ماتې لر که د منځ نه، نه دا مسله د ابو حسان ده او نه د بل ده او نه د بل ده، ماتې د منځ نه لرې که. ډایرکټ په دې پیغمبر اعتراض وکړي دی څنګه د ښځې سره لامبي، او یا یې ډایرکټ په دې بیبي باندې اعتراض وکړي چې دا څنګه د خاوند سره لامبي، او بیا څنګه دا خبره موږ ته را نقل کوي. دا زما څه کورنۍ مسله خو نه ده، دا مسله د شریعت مسله ده. بل اوس ما مسله بیان کړه، ما د شپې چې سړی وده کېږي او خپې قبلې ته شي، نو په دې کې څه ګناه نشته، ځکه چې په دې دلیل نشته چې کله ته وده کېږي نو خپې به قبلې ته کې نه. هغه بیا ما ته پوره مولا خو نه وایي چې نیمچه غونته کې هغه ما ته راولېږل او دا جو دا څنګه مسله او دا جو د قبلې ادب او دا جو پلانې او دا جو علانې او ما ورته لنډه خبره وکړه. مولانا صاحب په دې تا سره دلیل شته چې قبلې ته به خپې کې نه کله چې وده کېږي؟ وایي دلیل شته. دلیل به نشته، خو دغه ما چې دلیل به نشته نو ته په ما باندې څنګه داسې رد کړې؟ ته په د الله په بندګانو باندې څنګه یو مسله لازم کې چې الله پې نه ده لازم کړې، پیغمبر پې نه ده لازم کړې؟ تا سره د اختیارات شته؟ ته صرف هغه مسله واضحه کوه کومه چې الله او د الله پیغمبر بیان کړي، ته پکې نوي ټانکې مه لګوه د ځان نه. مای زما او ستا کار څه دی، ذمهواري څه ده؟ وی بیانول، واضحه کول. مای بس په دقه ځای ودرېږه. ما او تا به بیانو خبره د الله، خبره د پیغمبر، بیا به واضحه کوو خبره د الله او خبره د پیغمبر. او واضحه کوو به هم داسې لکه څنګه چې وضاحت کړی دی صحابه کرامو تابعینو. نو ما او تا د دین کې ما څه ګنجایش نشته چې نوې مسلې پکې را دننه کړو. نو کله چې هم خبره کوئ نو اول یې زر پیرې تلی، د هغې نه بعد خبره کوئ. او داسې عجیبه خبره ده، د قرآن ناظره به وله نه ورځي، هغه به م لګي په علما باندې به اعتراضات کوي. نه وایي دا خبره زما ذهن نه مني. ذهن نو ستا ذهن داسې شي چې نه یې مني. عالم یو جوور عالم یو جوور هغه دا خبره نشي کولی چې زما ذهني نه مني، او ته زما ذهني نه مني.
قرآن او حدیث په مقابله کې به ذهن او عقل نه استعمالي، عقل به په دې باندې د پوهېدو دپاره استعمالي. ها